ځکه شهزاد غوندې لوبغاړي ډېر کم دي په افغانستان کې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان ګلبدین نایب یو تازه مرکه چې له ازادۍ راډیو سره یې ترسره کړې ده په خپلو خبرو کې د شهزاد محمدي یادونه کړې ده چې ولې موږ له لوبډلې بهر کړو. همداشان د افغانستان لوبډلې په اړه یې هم خبرې کړې چې موږ ولې لوبې وبایلله. زموږ کومه برخه ډېره کمزورې ده. نایب زیاته کړه چې زموږ بال برخه ډېره ښه ده خو د بیټ برخه مو هغه شانتې چې وای نه ده. همداشان حشمت الله شهیدي هم په همدغه مرکه کې ځینې خبرې کړې دي. د دغې پوښتنې په ځواب کې چې شهزاد محمدي مو ولې له لوبډلې بهر کړو، آیا په رښتیا ستونزه یې درلوده یا نه، نایب زیاته کړه چې نړیوال جام نه لاړ شي یا نړیوال جام په نیمایي کې پرېږدي. زه خپله هم پرې خفه یم، دا نه چې زه نه یم پرې خفه باندې. نو دی به وایي زه فټ یم، خو ځکه دی په افریقا کې صحیح نه و. دی ما په خپل د خپل اعتبار باندې دی ما ځان سره کړی ما ده ته ما وخت ډېر ورکړ. کنې دی ما په ساوث افریقا کې دی موږ ته ښه نه و، نو هلته هم کیپینګ شفیق کوو، ده نه کوو. نو ما زه دا لږ موږ ته ضرورت لري ځکه د افغانستان یو ستر هستي ده، یو ستر لوبغاړی ده. ما په آن باندې ځکه د شهزاد غوندې لوبغاړي ډېر کم دي په افغانستان کې. نو بدبختانه قسمت اوس یادي ونه کړه. نو دی به خدای خو به وایي زه فټ یم، خو که چېرته حقیقت څي که نه نو بیا زه نه سم ویلی چې دی بیا څه جواب لري. خو دا ده چې شهزاد یو ښه لوبغاړی ده ځکه چې دی موږ وکاته په لوبه کې یوازې د ما خبره نه وه، دې کې کوچ د فیزیو د ټرینر ځکه هغه ورځ باندې موږ دی وکاته په میچ کې هم که تاسو کتلی ډېر ځکه نو هغه رقم شهزاد نو آماده نه و، آماده هغه ستونزه یې وه، د پښې ستونزه یې وه. نو هغه ستونزې له امله نه بیچاره خپله هم کوشش کوه ځکه سړی خفه هم سي او بیا داسې یو غټ ایونټ د لاس نه ځي نو خامخا سړی داسې خبره کوي. په ما په نسبت باندې شهزاد فټ نه و. که شهزاد چېرته فټ وای نو شهزاد خو مخکې هم فټ نه و. لکه شهزاد چې 7 کلونو سره رقم ته راځي نو هغه رقم نه و. که هغه رقم وای نو موږ ورته ډېر وخت ورکړی. هغه درې میچه موبایل هغه خو اوس لاړل، اوس به همدا پوره کوشش کوي دا نور میچونه وګټو انشاءالله خپل. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.